په لار کې ملګرو جلوس شو کور یې ودان ډېرې خواري یې کړې وه نو نن راوختي شوه که 2 بجې را روان شوي وای په وخت به رارسېدلي وو عزیزانو مازدیګر لمونځونه خو به چا کړي ماښام را نږدې دی عزیزانو دا د پارټۍ بیا د پیسو دا کوم تنظیم چې دوی جوړ کړ دا په یو داسې وخت کې موږ جوړوو چې باوجود د 40 کلن ډېر خطرناک جنګ چې پر دا سیمه تېر شو افغانانو یې ډېر لوی قتل عام وکړ ډېر لوی تاوانونه وشو د تیمورلنګ د بربادۍ بعد چې افغانانو څه جوړ کړي وو په دا 15 کاله هغه د خاورې سره خاورې شو نو زموږ دا هیله وه چې اوس به نو دا جنګ ختمېږي دې وطن ته دې سیمې ته به سوکالي راځي امن راځي او دا کام دا وطن دا سیمه چې جنګو ځپلې ده دا به خپل زخمونه څټي خپل زخمونه به سموي او نوی نسل به د جهان د نورو قومونو په څنګ کې په افغانستان کې هم او دلته پاکستان خلک هم د امن په رڼا کې به د وطن جوړونې رغونې د انسانانو د لوړو سپږو مشکلاتو حل به راباسي خو له بده مرغه داسې ښکاره کېږي چې بیا هم دا سیمه و خطرو ته مخامخ ده عزیزانو موږ د کام په توګه په دې معنا بل هیڅ نه لرو زموږ د کام ټوله هیله زموږ د کام ټول امید د دغه سپین ږیرو څخه شاوخوا ناست دي په پښتونخوا ملي پارټۍ کې چې دي او دغه ځوانان چې د پښتونخوا ملي پارټۍ ملاتړ وي دغه زموږ یوازینۍ هیله ده دا خلک دغه لښکر انشاءالله الرحمن خدای پاک دا توفیق ورکوي چې د خپل کام د دې بدمرغیو د بدیو جنګونو او بلاو څخه وژغوري د هغې دپاره چې کومې ذمهواریانې په کار دي د کام ځوانان یا مخکښان باید چې موږ تر خپله وسه پورې کوشش وکړو یو بل ته ګوته نیول معنا نه لري زه به تا ته ښوونه کوم چې فلانی کار مه کوه ته به ما ته کوې یو د بله سره به عقل شریکوو یو د بله سره به پوه شریکوو یو د بله سره به دست شریکوو هس به شریکوو پر کام به غږ کوو چې وکامه بده ورځ ده په دې باره کې یوازې پښتونخوا ملي پارټۍ نه د پاکستان پوځي مشران د پاکستان سیاسي مشران دا به ډېره سخته بیداري کوي ګوري داسې غلطي معمولي غلطي د پوځیانو معمولي غلطي د سیاسي پارټیانو چې دا په اقتدار کې دي یا په اقتدار کې نه دي معمولي غلطي به دې وطن ته هغه بدۍ راوړي چې بیا مې هېڅوک نشي سمبالولی په دې سیمه کې تر ټولو د خیر خبره دا سوې ده چې له عمرو پس د سعودي عرب او ایران منځ کې یو روغه جوړه سوې ده دا روغه جوړه د ګردې خطې دپاره که لږ څه ورته بیداره سي د ګردې خطې دپاره د امن زیری دی تاسې ټول د دې ګواهان یاست چې په دې اختلاف کې ډېر بې حسابه امامداروونکي په ډېر بې حسابو جماعتونو کې ډېرې درنې دماکې وشوې او په زرګونو انسانان هسې ناکه په ناکه ووژل سو خطه کې هم بد اثرات وو نو دا د الله پاک ډېر مهرباني ده چې سعودي او ایران چې دواړه د دې سیمې ښه توانمن قومونه دي توانمن دغه لري هستۍ لري دغه لري دا به د دې سیمې دپاره یو ډېر د خیر کار وي د دې څخه به ډېر په احتیاط کار اخیستل غواړي تر ټولو خطرناکه خبره دا ده بده خبره دا ده هر څوک د خپل کام دپاره ګټې کوي
هر څوک د خپل قام دپاره د نورو قومونو د هستیو د نعمتونو د خزانو څخه ګټه اخیستل غواړي. نن سبا د دنیا برخه پاکستان کې د پښتون وطن د دنیا جهان د نعمتو ډک وطن دی. په دا کې ګیسونه راوتلي دي، په دا کې پټرول راوتلي دي، په دا کې د دنیا جهان ډېر ښایسته معدنیات شته. همدغه رنګه په افغانستان کې چې په دا 40 کاله ټول جهان وڅارئ ویې کاتئ. چین دلته ګرځېدلی دی، امریکا دلته ګرځېدلې ده، روس دلته ګرځېدلی دی، جاپان دلته ګرځېدلی دی. هر چاته معلوم دی چې دا وطن د دنیا جهان د نعمتونو د خزانو ډک وطن دی چې په دنیا کې کوم نعمت الله پاک پیدا کړی دی هغه په دې سیمه کې دلته هم په افغانستان کې هم. او بیا په موږ پورې مرکزي اشیا چې ورته وایي هغه ملکونه چې پخوا د روسیانو په قبضه کې وو بیا آزاد سو. موږ ته راڅرمه افغانستان ته پاکستان ته نږدې تقریبا 15-16 ملکونه دي چې د افغانستان سره یې پوله ده. ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، فلان 15-16 نومونه دي. دا ګډ ملکونه هم د دنیا ډېر زورور معدنیات لري او غواړي چې دنیا ته یې وباسي. او دنیا هم ورته ناسته ده. امریکا، جرمني، ایټالي، د یورپ خلک خپل نعمتونه لري. د هغو کوشش دا دی چې دا زموږ هغې باید پراته وي د مستقبل دپاره. موږ باید له نوره جهانه شیان راوړو، له نوره جهانه شیان رانږدې کړو. خو دلته سره سیالۍ دي، لکه د کاروبار سیالي، لکه د کوټۍ سیالي، لکه د زمیندارۍ سیالي. هر څوک کوشش کوي چې پر دا لارو زما ملکي، پر دا لارو زما دغه ته تاوان نه رسېږي. نن سبا عزیزانو د دنیا تجارت، لوی تجارت د دنیا په سمندر کې کېږي. پر سړک لاریانو پر دغه باندې دا ډېر معمولي تجارت دی. لارۍ 8-10 ټنه چې موږ یې ډېر کمالۍ ورډېرې کړو، پنډې یې کړو، پلانه یې کړو 40 ټنه، یو کنټینر 100 ټنه، دا بالا نه شي وړی. په سمندر کې په اوبو کې یو جهاز تقریبا 2000-15,000 کنټینران دي. دا لوی جهاز لکه داسې وغلیز جمعي چې ولاړ. نو نن سبا د تجارت لارې یا د اوبو دي یا د ریلوې دي. ریلوې هم د یورپ د خوا د افغانستان باډر ته رارسېدلې ده. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دلته رارسېدلې ده. د دوی خواهش دی چې دا ریلوې لاینونه زموږ تر بندرونو پورې، زموږ تر باډره پورې یا پر زموږ تیر کې هندوستان خواته یې بوسي. دا ګډ په دې کار لګیا دي. په دنیا چې څه سمندرونه دي، چې څه بندرګاوې دي، که د یورپ بندرګاوې دي، که د چین بندرګاوې دي، که د استرالیا بندرګاوې دي، که د هندوستان بندرګاوې دي، تر ټولو لنډه لار و دې نعمتونو ته د اوبو د لارې تر ټولو لنډه لار د ګوادر ده. ګوادر چین جوړ کړ، اوس کشبګیر پر روان دی. څو پیسنګه کې دننه په اوږو ځله وهي. دا ټول کشبګیر، دا د مکې، دا فلانه، دا پښتانه، دا د دې قوتونو په کومک دي. په ازبکستان کې، تاجکستان کې، ترکمنستان کې، قرغیزستان کې، په بلوڅو کې، حتی دا زموږ د پټې ځینې خلک دي نومونه مې زه نه اخلم، په دې کې سم جنګي تنظیمونه خلکو جوړ کړي. هغه د دغه دپاره کوشش کوم چې پلاني ته دا کړی وکړم، دا دغه وکړم. نن هم اوس ماته شا وویل، ما یې تصدیق نه دی کړی، اوس شا راته وویل چې په دغه کې د جمعیت علما اسلام په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام یو تربیتي کانفرنس و. په هغه کې یو چاودنه سوې ده، بیخي خلک وایي تر درزلو خلک شهیدان سوي. په هغه کې د پارټۍ د جمعیت ملګري هم دي. دا څوک دي چې دا خلک وژني؟ دا نه د اسلام مخالف خلک، دغه بلاوي، دا دغه شته. موږ دې ټول ته موږ په دې باندې ماکه کې څه به وایو؟
شهیدانو ته به دعا وکړو بد یې بولو بدکار سوی دی چا کړی دی خو د دغه شیانو د مخنیوي دپاره به دا ناشې خبره کوله یوازې موږ نه پښتونخوا ملیرم پارټۍ نه زموږ پوځونه زموږ سیاسي پارټیانې به دې ته بیداري کوي تش دا خبره نه ده پلانی دهشتګرد دهشتګردي معنا لري دهشتګردي خپل تعریف دی خپل یې دغه ده دې حالاتو کې د پښتونخوا ملیرم پارټۍ او د پاکستان د جاسوسي ادارو او د پاکستان د پوځ د پاکستان د ولس ځینواریانې ډېرې بیداره کېږي په بل چا خو زموږ توان نشته نور ته خو موږ خواست کولی شو البته د پښتونخوا ملیرم پارټۍ کارکون به مهرباني کوي دوې سترګې به څلور کوي دوې سترګې به څلور کوي ملګري به لاس پر لاس شي یو د بل سره به زده مجلسونه کوي یو به د بل په جګړه پورې نیسي دا په ورژو زره وهل دا پلانا کول دا موږ بربادۍ ته بیایي موږ بل څوک نه لرو زموږ قوت دغه ځوانان دا د کار خلک دا هغوی زه راتلم دا دونه لوی کار بې ادبي ما پیرانان یې نشي کولی دا دغه کارکونانو ته دا کارکونانو کړی دي په هر ځای واضح هر ځای جنډا هر ځای پلانا هر ځای دا د دې کارکون تیار دی ولس تیار دی زه د پارټۍ مشرانو ته وایم روح لالا ناست دی زیارتوال ناست دی ډاکټر حمید ناست دی څو ملګري به نه یې راغلي نن سبا د پښتونخوا و سیاست ته د پښتون کام مخه راکړې ولسونه ډلې ډلې راځي لکه دغه کې الله پاک پیغمبر ته وایي چې در وخت به راشي چې ډلې ډلې خلک به ستا دغه نه راځي سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا نو الله پاک وایي چې بالکل په دې وخت راځي محمد صلی الله علیه وسلم چې خلک به ډلې ډلې راځي په دې کې ګوره چې مسلمانان یا ستا ډله یا ستا پارټۍ یا ستا دغه متکبر نه شي مغروره نه شي د خدای شکر به ادا کوي داسې به دغه کوي په خپله لار ګرځي نن سبا د پښتون کام مخه پښتونخوا ملیرم پارټۍ ته شوې ده پښتون ولس ډلې ډلې دومره به زموږ جلسه ده د خالد شهید او د ده د ملګرو چې ډېره لویه جلسه به هغه به دومره جلسه وه نن د پښتونخوا ملیرم پارټۍ د ضلع نه د تحصیل کانفرنس د خالد شهید د جلسو لوی دی ولس مخه راکړې ده ولس راغلی اوس که موږ خدای نخواسته خدای دې اولاد نه راولي اوس که موږ خپل کام پر سمو لارو نه بوتي دا به د ولس غلطي نه وي دا به د دغه سیاسي مشرانو غلطي وي دا د چېرې پاتې شي ناست د دې ذمهواره به دا کار ولس راغلی دي ولس صفونه جوړ کړي دي ولس تیار دی ولس پښتونخوا ملیرم پارټۍ د ځان پارټۍ بللې ده نور خو نو لاره به ملګري وشئ او که موږ دلته لګیا شو په پیسو کې هم په پارټۍ کې هم دا زما ناخوښه دی دا مې سکنی دی دا مې میرنه دی دا ګناه ده دوی لو ګناه ده چې د دې بالکل هېڅ قسم معافي نشته دا به هېڅوک نه کوي زه د چا نوم نه اخلم مهرباني وکړئ دې موږ ته ډېر لوی تاوانونه راسولي دي پښتون کام محنت وکړي پر یو خاص ځای باندې غلطي وشي بیا موږ په شا ولاړ شو بیا موږ په شا درکړ شو د یونټ خلاف د پلانا وخت ناوخته دی قربانۍ وشوې پر وخت د فیصلو باندې موږ توجه نه وکړه رهبري توجه نه وکړه زموږ ګټلې په پښتانه چې کله مشوره کوي وایي ګټې د سکروټه شي خدای خبر څه شراب ورته چا کړې وه په ټوپک هم موږ وجنګېدو په سیاست هم وجنګېدو په رنګل ولاړې مارشلای ولاړې بېرته هم د پښتانه وطن نشو سړلی دا عزیزانو د پښتانه وطن د یووالي مخه هېڅوک نشي نیولی تش زموږ دپاره نه چاته بد وایو نه چا سره ښکنځل کوو بلوڅ زموږ دوست دی بلوڅ موږ ته معلوم دی زموږ د بلوڅ د مځکې په منځ کې بیشته بالکل خبر خلک په بیشته یې هم بیش کولی شي موږ بلوڅ ته وایو چې بلوڅه ستا وطن دې ستا مبارک شي دا ګټ پښتانه موږ دلته ناست یو موږ تا ته دا وایو په اخلاص درته وایو د خدای په ګواهي درته وایو یو فوټ مځکه ستا پر مځکه موږ دعوه نه لرو ته مهرباني وکړه په نورو تکلیفو اخته یې په نورو خواریو اخته یې په جنګو اخته یې د پښتانه په مځکه مه بلوڅېږه د پښتانه مځکه داسې دا کوشش مه کوه دا بربادي ده دا بربادي ده نن موږ په دغه کې یو موږ په یوه صوبه کې یو
نن چې سم حساب ورته وکړې ډویژنان دې جوړېږي ضلعې دې جوړېږي بیا ته د بجټ تقسیم بیا پر آبادي دی بیا پر ضلع دی بیا پر پلانا دی بیا پر پلانا دی سمې پښتانه یوه څلورمه ته ایستلي پښتون په دې صوبه کې نه د خور په رنګه اوسېدل غواړي نه د مرۍ په رنګه اوسېدل غواړي د سیال په رنګه به سره اوسو زه او ته سره ورونه یو دوه ورونه درېیم حساب نیمه ته یې نیمه زه یم که دې خوښه ده زندهباد که دې ونه که دې ونه خوښه خپل کړه زه به لګیا سم وبکړو پښتانه موږ به مجبور اوسو که خبره دا ده مهرباني به کوې بلوڅ ماما د خپل مشکلاتو ته وګوره تا مشران موږ ته معلوم دي د قبیلو مشران معلوم دي د هیلو مشران معلوم دي د پښتنو د مشرانو سره کښېنه د پښتنو موږ سره شناخته خلک دي موږ سره پېژنو پوله په پوله سره پراته وي بوکچای مرۍ پلانی پلانی منګل تر ځایه پورې دلته زموږ عزیزان دي موږ سره پراته یو بلوڅه د پښتانه سره کښېنه د هغه په معنا د ولس د مشرانو په معنا سره کښېنه د موږ سره مجلس وکړه دا صوبه څنګه چلو ته دا ستا چې کوم جنګ روان کړی دی په دې کې خوږېږې په دې کې خرابېږې دا جنګ که مجبوري ده خو ټیک دی دا جنګ که ته د پښتانه سره ځان پوه کړې د دې جنګ ضرورت نشته بیا په زندهباد مردهباد موږ دا کار کولی شو خو بېرته خبره د جهان د بدبختو ده دا کیسې دا سلسلې به وي پر ګوادر جګړه ده ګوادر ته لنډه لار ده سمندر دی د ګوادر په سم دوې بندرګاهې دي هغه هم نه ګوره ګوادر بندر عباس او چابهار چابهار او بندر عباس په حلقه کې دي خلک به لګیا وي کېدای شي انسان کمزوری کېدای شي څوک به یې چاته ووایي بلوڅ ته څوک ووایي یا بلوڅ یو چاته ووایي دا زما دا وطن هغه وطن سره رایو که امریکا زه ستا ملګری یم بیا به زموږ وطن د سرو لمبو ښکار کېږي لوی جنګونه به راځي په دې حالاتو کې د پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکون ذمهواریانې زیاتېږي د مشرانو هم دا صوبه پښتون او بلوڅ په ښه وروري سمبالولی شي خلاصولی شي مشکلات یې حل کولی شي همدغه رنګه افغانستان موږ مخکې وویلو افغانستان طالبان حکومت دی موږ افغانستان په تېره جلسه کې هم تجویز کړی اوس یې بیا تجویز کوو چې طالبانو مهرباني وکړي دا اقوام متحده او چین لږ ګزاره کوي په دې علاقه کې اوس خلک یې نه پرېږدي خو خیر سره متفق نه دي قرآن کریم کې الله پاک وایي که د جهان زورور ما یو بل ته نه درولی کمزوري به ژوند نشو کولی نو دوی سره ولاړ دي روس او امریکا او چین او بل د دوی په دغه کې به خدای پاک زموږ خیر درکړي نو طالبان مهرباني دې وکړي دا چین او د اقوام متحده سکرټري په ذریعه دي د دې خپلو همسایګانو شپږ همسایګانې دي پاکستان دی ایران دی ازبکستان دی تاجکستان دی ترکمنستان دی چې د ده سره یې پولې دي اقوام متحده سکرټري ته دې ووایي چې د دې خلکو یو کانفرنس را جوړ کړه چې په هغه کې افغانستان پاکستان روس ایران او ازبکستان تاجکستان دا ګرد مشران کښېنو سره اول دې دوی افغانستان طالبان ته ووایي چې موږ له تا څه خطره ده موږ ولې وایو چې ته بد یې په تا کې څه تاوان دی د دې خبرو علاج د اقوام متحده د سکیورټي کونسل په ضمانت ورکړي چې ورور دا چین دی فرنګۍ دی فرانس دی امریکا ده برطانیه ده دا سکیورټي کونسل دی دا دې مهرباني وکړي زما دې ضمانت شي د افغانستان د دوی دې ضمانت شي د اسمان دې موږ ته ګوري که موږ د دوی په ملکو کې مداخلت وکړي چې د غره سزا د هغې دې موږ ته راکړي بیا نو موږ هم یو قام یو موږ هم پښتانه یو موږ هم افغانستان یو بیا تا امریکې تا بچي په لاس ورکړه طالب ته ته ووتې چرکونه دې وایستل نو طالب دې جهان ته ووایي چې عزیزه زه هم یو قام یم زه هم یو پوله لرم زما د پولې به هم یو احترام وي زما د استقلال هم یو احترام وي زما د جنډې به هم احترام وي پاکستانه زما د جنډې احترام به کوې ستا د جنډې احترام به کوم زما د ازادۍ احترام به کوې ستا د ازادۍ نه به کوم
ازبکستان زما د ازادۍ احترام به کوې ستا د ازادۍ در به کوم تاجکستان دغه رنګه ایران فلانی فلانی او که چا بد کول دا سکیورټي کونسل 15 زورور خدای دی دا 15 زورور دي ورته ګوري له اسمانه افغانستان بل دویمه خبره طالب باید دا وکړي افغانستان خلک په کسته و یوازیوالي ته بیایي سفارتي تعلقات نه ورسره جوړوي پلانان نه کوي د هغې دپاره پکار دا ده چې د افغانستان اوسني مشران د افغانستان طالبان په دوحه کې چې دوی کوم مشران رابوللي وو د امریکې د وتلو دپاره بیا یو بل مجلس سره وکړي په ماسکو کې کرزی صاحب پکښې وو فلانی پکښې وو فلانی هزاره ازبک تاجک مشران تعلیم یافته خلک عالمان پکښې وو طالبان دا مهرباني وکړي د هغو مشرانو دې هم یو جرګه راوغواړي چې په ګډه د افغانستان د یوازیوالي څه د خلاصون یو کوشش وشي بله دې بیا دلته د پښتانه په باره کې زموږ خپله یو دغه غواړي مجلسونه غواړي هغه به کوو وخت ناوخته دی د ماښام اذان کېدونکی دی ناوخته کېږي دوی خو یې به ته لګیا اوسه دا رنګ هم بدکار دی عزیزانو خبره دغه ده چې حالات که موږ لږ عقل وکړئ او لږ ګزاره مې وکړه ګزاره خبره دا ده عزیزانو نن جهان ډېر بلکل یو کلی دی جهان هر سړي پسې خلک ګوري هر سړي پسې په دغه کې ما ته یو چا کیسه کوله په جاپان کې دا دغه شی راټولوي دا سکین شیان راټولوي بیا کنټینران په ډکوي بیا یې دغه کوي راستي پر دې خوا ما ته کیسه کوله چې زه په دې نه وم خبر چې دې دپاره یو دغه پکار دی اجازهنامه پکار ده ول درې څلور کاله پس یې ونیولم ولکه ته ګرځې دغه کوې دغه تا پر مټ اخیستې ته په زیارت کې کوټه جوړوې ول نو زه نه یم په خبره ول دوی راته وویل چې موږ دا خلک چې دغه نه لري چې دا اجازهنامې نه لري په هغې کې ته ویې په دوی کې موږ درې کسه راایستلي یو ته یې چې هېڅ قسم تا دروغ نه دي ویلي هېڅ قسم غلا دې نه ده کړې هېڅ قسم تاوان دې نه دی کړی کار دې ډېر په ایمانداري کړی دی بلکل تا ته اجازتنامه درکوو دومره نه درلوده لیکن موږ یې څارلو خلک هر سړی څاري عزیزانو موږ یو قام یو زموږ یو مذهب دی زموږ یو ژبه ده زموږ یو کلچر دی بیا نور قومونه شته د هغه مذهب دا نه دی د هغه کلچر ده خلک موږ ته ګوري چې دوی انسانانو ته په کومه سترګه ګوري دی انسان بولي که بل د ځانه ماسې و دا نور ګرد د مرګ وړ بولي نعوذ بالله خدای خبر څه بلاوې بولي دا ډېره خطرناک خبره الله پاک په قرآن کریم کې وایي علما کرام به ناست دي وایي تاسې د هغو ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي دنیا مذهبونه دي 6,000 دي که 15,000 دي کتابي مذهبونه خو موږ ته څلور راپاتې دي د دې ماسې وه هر انسان عزیزانو زه اکثره ملګرو ته دا وایم بلکې دا د قرآن کریم خبره هم ده دا د پوهانو خبره ده چې عزیزه و هېڅ چاته به دا خبره نه کوي چې که هغه و تا ته څوک وکړي چې ته بد کوې ته د مور په ښکنځا بد وړې بل ته ویې نه کوې ته د مذهب په ښکنځا بد وړې بل ته ویې نه کوې ته که ستا په ژېړه پورې څوک وخاندي ته بد په وړې د بل په ژېړه د بل په برېتو د بل په کالي پورې به نه خاندي دارنګه موږ انسانان یو بیا موږ دا دعوه کوو چې موږ که خیر انشاءالله الرحمن واحد قام یو مسلمانان چې ګرد جهان ته به رهبري وکړو ګرد جهان به د جنت په خوا بیایو نو د جنت پر خوا بېتار مخ بیایې چې ته دی سړی وبولې د سره ډوډۍ وخورې د ده سره کښېنې د ده سره یو د سړیتوب مجلس وکړې نو به دی وایي چې یاره دا څوک یار څوک چې دی دا ژړې والا دا پټکي والا دا ډېر ښه سړی دا د ما سره کښېني موږ خو ځینې خلک دی دي چې ګزه ځان دې نه راټولوي لاس نه ورکوي بیا د بیمار دا خبره زه کوم بیا دا به خبره ده زموږ د مردار هډې مچاوې چې بل استدلاله به رایم پکې شو د سپي په خوله کې مې هډوکي بند چې ګرد لاسونه پټ شو هغه بېرته انسان دی که یهودي دی خو انسان دی که هندو دی خو انسان دی که سیک دی خو انسان دی که عیسایي دی خو انسان دی چې ته د انسان رویه ورسره وکړې دی دا وایي چې ورور هر څه چې دی دا سړی د سړي زوی زما سره کرکه نه کوي ما پر ډوډۍ شریک کوي ما پر دسترخوان شریک کوي د ما سره
چای کوي ماته چای راکړي. دویمه خبره عزیزانو زموږ ملګري اکثره خلک دغه ځي تجارت کوي، څوک ایران له ځي، څوک جاپان له ځي، څوک شل له ځي، څوک امریکې له ځي. عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې ایماندار تاجر به د شهیدانو او غازیانو سره راپورته کېږي. هغه معنا دا چې پیسو کې بازۍ کوې دا ایمانداري ډېره ګرانه شي. خو خبره دا ده عزیزانو په تا پسې خلک دا لکه دا غرونه چې وینې لکه دا لوی غرونه خلیفات دا رنګه د دنیا سامانونه پراته دي. په امریکا کې پراته دي، په جرمني کې پراته دي، په جاپان کې پراته دي، په چین کې پراته دي او په ګراف پسې ګرځي چې ګراف پیدا کړي ولېږي. ځینې ناپوه خلک ملا نوم نه پرېږدم، ځینې ناپوه خلک داسې یو اشاره و ملګرو ته وکړي چې یاره د شیعه مال راوهل روا دي، د کافر مال راوهل دا نه ده، دا غلطه ده، دا د اسلام لار نه ده. اسلام لار دا ده چې کفر و اسلام پر خپله خبره ده، لیکن چې د حق خبره راغله که مسلمان کافر ملامت و تا غاړې بندي دي که تا رښتیا نه وویل چې ورور خدای دو ته ملامت. مجزانو زموږ تجارانو ته ما دا خواست دی ته زموږ د کام نمایندګان یاست. هلته دا نه وایي چې دا د زیارت دی، دا سګزی دی، دا ترک دی، دا توف دی، دا دغه دی. اول دا کام خلک دي، دا خلک په تجارت برابر خلک دي، کره خلک دي، ښه خلک دي. که موږ تجارت سم روان کړو بلکل ته په زیارت کې ناست یې پر کمپیوټر به لیکې دی به تا ته 2000 موټر راوستي وایي فلانی سړی د فلاني زوی د زیارت تاجر دی کله یې د مشر درغلي نه ده کړې بلکل کور ته به ناست یې 2000 موټر به راوستي نور شیان به راوستي. موږ په کار ده چې ژوند په ایمانداري تېر کړو. یوه خبره بله د زیارت خلک به مهرباني کوي. دا زیارت نه بلکې دا ګډ پانیزی دا خلک د دې جنګ جګړو چاقوګانو چړو د دې څخه لرې خلک دي. ډېر دغه خلک وو، د خانوزۍ خلک وو، که د خاني لاندې خلک وو، که دا زیارت وو. اوس دا خبر نظر شو که څه بلا وه که چا بد نظر پر وکړي څه مشکلات جوړ شوي. په دې کې نواب صاحب لګیا دی، د هغو څه خلاص کړو. نواب صاحب دی، فتح احمد دوتانی دی، رضاق لالا دغه دی، زیارتوال دی. مهرباني وکړئ چې څومره ژر کېدی شي عزیزانو دا سهار ماښام چړې چاقوګان دا د خوا راغلي دا زموږ وطن بربادۍ ته وایي. دا زیارت د زیارت خلک د دې بلاو خلاص وو. دغه یو کښې یو خو ګلستان سمځی هغه په بلا ولاړو دغه یوه کښې خوله خلاصه وه دې ته دا بلا یې راغکړه. په دې کې به مهرباني کوي. سردار قاسم خان هم ناست دی، نور مرشدان هم ناست دي. زه د چا د ماتې قسم ده که دا تقسیم معلوم دی چې څوک په کومه خوا دی څوک په کومه خوا. دا خپلوي مټو مې هم اوري، نور ملګري یې هم اوري. مهرباني به کوي موږ به بېرته دا زیارت چې موږ د امن کور وو، د امن کور وو دا زموږ د وطن هغه ګزارې والا ځای دی چې سیلانیان به راکړي شوي. ډېر وخت نه هم راغلی شپه تېر شوی وو، ډېر خوند یې راکوي. اوبه شته ډېره برابره شوې ده. ګرد وطن ځنګل شوی دی، ګرد وطن سیبونه دي. دا سیبونه چې موږ سم برابر کړو یا په لکونو ټنه سیب به د جهان منډۍ ته د زیارت ځي. او چې موږ زیارت امن کور کړو سردار قاسم یې هم اوري، زیارتوال یې هم اوري. دلته نور خلک پاکستان کې هم دی خلک شته چې د پښتنو هغه سیمې چې سیلاني راکش کړي هلته بې امني جوړه کړي چې هغه وبېرېږي چې یاره دا ډاکوان دي، دا اغواکار دي، دا خلک نه پرېږدي، دا فلانانه کوي. عزیزانو زه خواست درته کوم دا زیارت دی، دا کاڼ دی، دا زموږ یخې علاقې چې موږ کوشش وکړو دا د امن کورونه وکړو. عزیزه دلته به تا یو کوټه جوړه کړې د 2 خونو. دا به د تاسو د پاکستان او هندوستان دواړه په ګرمي کې اور واخلي. دا چې اور واخلي سره لمبه خلک په دغه پسې ګرځي چې دا 3 میاشتې په خوشحالي په یو دغه کې تېرې کړي چې په دغه هغو موږ کوټې جوړې کړو 2 کوټې کښېنۍ غولې. دا به د تاسو خلک په 10 زره په 60 زره د میاشتې په 15 زره په 50 زره د میاشتې اخلي. دلته به خاندانونه راځي. دا به د ګرمۍ میاشتې مۍ جون جولای دا به دلته تېروي. دوی به خوشحاله ګرځي، په خپله تړونه به کوي.
زموږ به د حلال رزق را روان وي د هغې دپاره زموږ د دې سیمې امن ضروري دی دې امن دپاره به کوشش کوو خواست کوو الله پاک هم خواست کوو ملګرو هم خواست کوو چې بېرته زیارت یې ور د امن کور شي دا زموږ سیمه د امن کور شي وطن د امن کور شي شاوخوا که چا خامخا بدۍ راوړلې د هغې دپاره بیا مشوره وکړو عزیزانو نو زه د ټولو ملګرو ته چې دا اوس سکرټریان څه مشران خلک پکښې وو الله پاک د دوی خیر کړي چې د مړه سره دوی ته مبارکي وایم هغه ټولو کارکونانو ته نور محمد نورک په وچ زور ځان ځوانوي ویسه د ټول بریتونه فعالي کار عبادت کوي عزیزانو دوی ټولو ته مبارکي ورکوم ټول ملګرو ته ټول ځوانانو ته عزیزانو الله پاک د رښتیا ملګری دی الله پاک د حق ملګری دی خدای دې موږ د حق سپایان کړي خدای دې موږ ته اتحاد او اتفاق راکړي خدای دې بدۍ وساتي ډېره مننه سلام علیکم اخر ناری وکړه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده باد پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده باد پښتونستان زنده باد جمهوریت پاکستان زنده باد افغانستان مستقل آزاد زنده باد زنده باد یو خبره زما یې رسول کوله د مې عزیزانو زه د پاکستان حکمرانانو ته دا خبره کوم فوجیانو ته دا خبره کوم چې تاسو ته وګورئ دا کومه شتۍ روانه کړې ده پاکستان په وهلو ټکولو پاکستان خلکو ته په جګړو لېږلو په ډنډو وهلو نه جوړېږي پاکستان جوړېدو لار دا ده چې دلته به آیین د آیین په دایره کې به هره اداره ووځي په فوج کې ځانای پارلمنټ ته د داګر سچنای دلته به جمهوریت پاکستان یوازې لار د مشکلاتو پارلمنټ دا به اعلان او د حکومت برابر